سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ یو لوړپوړی پوځي پلاوی نن پاکستان ته ځي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې دغه سفر د پاکستان د لومړي وزیر په رسمي بلنه ترسره کیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به په دې سفر کې د پاکستان د لوی درسیز په مشرۍ د یاد هیواد له پوځي پلاوي سره د افغانستان، پاکستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه بحث او خبرې وکړي. د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پټنځای باندې څارګر ملي ادارې په مخیزو عملیاتو کې 15 طالبان ووژل شول. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغې ډلې غوښتل د فرارود د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي، خو تر هغې مخکې یاده ډله له منځه یې وړل شوه. ویل کېږي په دې عملیاتو کې د یادې ډلې د وسلو یوه زیرمه، یوه بندخونه، یوه محکمه او 6 ټنه چاودونکي توکي له منځه وړل شوي او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. ولسمشر غني وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې او په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې هر ډول سیاسي او پوځي اقدام د افغانستان او پاکستان له مشورې پرته د برټانوي هند او افغانستان ترمنځ په 1921 زیږدیز کال کې د شویو هوکړو خلاف عمل دی. ښاغلي غني په یوې اعلامیه کې همداراز له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د یوځایېدو په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ زیاته کړې چې د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې دغه پریکړه کړې چې په یادو سیمو کې پوځي وضعیت حاکم دی، نو د قبایلو سیمو په اړه هره پریکړه باید په آرام وضعیت کې د ځایي خلکو د ولسي اجماع په رڼا کې وشي. افغان حکومت په قبایلي سیمو کې د استعمار د وخت زاړه او غیر انساني سیستم د حاکمیت په درک کولو سره په یو اړخیزه توګه د قبایلي سیمو د خودمختارۍ د سلبولو پریکړه چې د دغو سیمو د ولسونو اراده او د افغان حکومت مشوره پکې شامله نه وي د ستونزو حل نه بولي. د پاکستان پارلمان تېره اونۍ له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د یوځایېدو مسوده تایید کړې ده. یوه ماشومه په کندوز کې د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شوه. د کندوز ولایت د خبرپاڼې له مخې دغه ماشومه چې عایشه نومیږي نږدې 4 میاشتې مخکې له کندوز ښاره تښتول شوې وه او بالاخره تېره ورځ د امام صاحب ولسوالۍ له شاوخوا سیمو د تښتونکو له منګولو وژغورل شوه. په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دغې پیښې کې څوک نیول شوي او که نه څه نه دي ویل شوي. او 112 تنه د پولیسو د یوې 6 میاشتنۍ دورې زده کړو وروسته فارغه او 13 ورځې په کندهار کې بریالیکونه ترلاسه کړل. په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي په روان کال کې به په دغه ولایت کې پولیسو ته د ځانګړو زده کړو لړۍ چټکه شي او په پام کې ده چې د روان کال تر پایه 3000 پولیس له دغو زده کړو برخمن شي. له دې سره سم د کندهار امنیتي مسؤلین بیا وایي چې په هیواد کې د جګړو په سختېدو سره له پولیسو خپلې اصلي دندې پاتې دي او په جګړه کې لګیا دي. چې د دې وطن خلک ډېر زحمتونه یې ویستلي دي، ډېر تکلیفونه یې ویستلي او د ګرده یې باسي د دغې مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي سره. نو ورونو داسې نه شي چې تاسې د هغوی پرهارونه ورته اضافه کړه. نه، د هغوی هغو پرهارو ته به تاسې مرهم کیږئ. خدا کنه که شما چیزی را که در اینجا آموخته سرتان عملی کنه. اگر در بین شهر می باشه، اگر در ولسوالی‌ها می باشین. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.